ګورې صاحبانو تاسو په پیسیو وایس باندې د کافي حده پورې پوه شوي یې. مونږه پریزنټ انډیفینټ ټینس د هغې افرمیټیو سینټنسز پیسیو وایس جوړ کړو، ځان خو پې پوه کړو او تاسو په هغې باندې پراکټس چې دی هغه هم وکړو. اوس نن مونږ انډرسټینډ کوو چې د پریزنټ انډیفینټ ټینس چې کوم نیګیټیو سینټنسز یي په اکټیو وایس کې، نو د هغې چې مونږه پیسیو وایس جوړو نو څنګه به یې جوړو؟ ٹھیک ده؟ دا بالکل سمپل دی، صرف او صرف یو ناٹ لګول دی. په پیسیو وایس کې څه کول دي؟ صرف او صرف یو ناٹ لګول دي جو بس دغه نیګیټیو سینټنسز به ترېنه جوړې شي. ځان پې پوه کې ګورئ، کله چې مونږه د پریزنټ انډیفینټ ټینس د نیګیټیو سینټنسز په باره کې خبره کوو، یعنی د اکټیو وایس د نیګیټیو سینټنسز په باره کې خبره کوو، نو په هغې کې مونږه ډو ناٹ یا ډز ناٹ استعمالو. تاسو پریزنټ انډیفینټ ټینس کړی دی که نه؟ نو په هغې کې به مونږ څه کول؟ ډو ناٹ او ډز ناٹ چې دی دا خو به د نیګیټیو سینټنسز دپاره استعمالو. لکه د مثال په طور باندې ما دلته کې سینټنس لیکلی دی چې هی ډز ناٹ ډرینک واټر، نو په دې ځای کې ما ډز ناٹ استعمال کړی دی، نو نیګیټیو سینټنس دی. اوس چې کله زه پیسیو وایس د دې جوړوم، نو د پیسیو وایس دپاره به زه څه کوم؟ از ناٹ، ایم ناٹ او آر ناٹ دا به استعمالوم. نو د پریزنټ انډیفینټ ټینس په اکټیو وایس کې به تاسو چې کله نیګیټیو سینټنسز لیکئ نو ډز ناٹ او ډو ناٹ به لیکئ، خو چې کله پیسیو وایس لیکئ نیګیټیو، نو د هغې دپاره به بیا از ناٹ، ایم ناٹ او آر ناٹ په استعمالوئ. بس سمپل دی. ها اوس سینټنس غوږ کې دی، ما دلته کې اکټیو وایس سینټنس چې دی هغه مې لیکلی دی چې څه؟ هی ډز ناٹ ډرینک واټر. نیګیټیو سینټنس دی او اکټیو وایس دی د پریزنټ انډیفینټ ټینس. اوس چې دا زه پیسیو وایس ته اړوم، نو اول خو به تاسو دا رولز چې دی په ټول اپلای کړئ. ګورئ اول به څه چلو شي؟ سبجیکټ چې دی هغه به د آبجیکټ ځای ته لاړ شي او آبجیکټ چې دی هغه به د سبجیکټ ځای ته راشي. نو اول خبره څه مونږ وکړه؟ آبجیکټ خو د سبجیکټ ځای ته راوستو واټر. چې کله مونږ واټر ولګو نو د واټر سره مونږ کوم یو هیلپینګ ورب استعمالو؟ سینګولر ناون دی، نو مونږ ورسره ولګو از، او چونکې دلته کې نیګیټیو سینټنس دی نو ناٹ خو ورسره ولګو، نو واټر از ناٹ. په پیسیو وایس کې مونږ د ورب تھرډ فارم استعمالو، نو د ورب خو تھرډ فارم ولګو ډرنک، او دلته کې هی دی نو هغه چې د آبجیکټ ځای ته ځي هم به ترېنه جوړ شي او ورسره به بای ولګي، نو واټر از ناٹ ډرنک بای هم. دا د دې څه شو؟ پیسیو وایس شو. څه پکې ګران دی؟ که رولز دی، خو صرف او صرف خبره دا ده چې نیګیټیو دی نو ناٹ په ورسره ولګي. اوس غوږ کې دی چې زه یم چې شي ډز ناٹ لو می، په دې ځای کې وګورئ ډز ناٹ راغلی دی، نو ما ته پته ولګېده چې د پریزنټ انډیفینټ ټینس اکټیو وایس دی او نیګیټیو سینټنس دی. نو زه به څه ولیکم؟ اول خو به پې دا رولز اپلای کړم چې سبجیکټ او آبجیکټ د دې ځایونه به د یو بل سره ایکسچینج کړم. نو څه مې وکړو؟ می چې کله دلته کې راځي نو د دې نه به څه جوړ شي؟ آی. د سبجیکټیو کیس آی دی که نه؟ نو آی او د آی سره بیا موږ کوم هیلپینګ ورب استعمالو؟ ایم. نو آی ایم، او نیګیټیو سینټنس دی نو ورسره ولګېد ناٹ، نو آی ایم ناٹ. په پیسیو وایس کې د ورب تھرډ فارم لګي نو لوډ، او دلته کې شي دی نو دا چې کله اوبجیکټیو کیس ته ځي نو هر او ورسره به بای ولګي، نو آی ایم ناٹ لوډ بای هر. په دې کې څه ګران دي؟ صرف او صرف یو د ناٹ اضافه پکې دلته کې شوې ده، او دلته کې چې دی هغه ډز ناٹ راځي یا ډو ناٹ راځي. په دې کې څه ګران دي صاحبانو؟ دا شو زموږ سره اکټیو وایس او دا شو پیسیو وایس. بل سینټنس ته غوږ کې دی، علی ډز ناٹ ایټ مینګوز. علی ډز ناٹ ایټ مینګوز. اول خو ما ته پته ولګېده چې ډز ناٹ راغلی دی نو د پریزنټ انډیفینټ ټینس نیګیټیو سینټنس دی. چې پیسیو ته اړوم نو از ناٹ، ایم ناٹ او آر ناٹ هیلپینګ ورب چې دي هغه به ولګوم. نو څه مې ولګوم؟ اول خو سبجیکټ او آبجیکټ د دوی د یو بل سره ځایونه څه کړئ؟ بدل یې کړئ. نو مینګوز چې دی هغه به دلته کې راشي. اوس چې کله مینګو دلته کې د سبجیکټ ځای ته راغی نو مینګو زموږ سره پلورل ناون دی، او د پلورل ناون سره به مونږ هیلپینګ ورب آر لګو، او دلته کې چونکې ناٹ دی مطلب نیګیټیو سینټنس دی نو مونږ به د آر سره ولګو ناٹ. نو مینګوز آر ناٹ، او د ایټ په تھرډ فارم ولګي نو ایټن، او دلته کې دی علی، نو دی چې د آبجیکټ ځای ته ځي نو ناون چې دی هغه کو په سبجیکټ په ځای باندې او کو د آبجیکټ په ځای باندې فارم به نه بدلیږي. نو مونږ به څه چلو کوو؟ مینګوز آر ناٹ ایټن بای علی، علی به ایز اټ از ولګي. په دې باندې پوه شوئ؟
اوکے ډو ناٹ والا سنټنس ته هم لیکم ما دلته کې فار ایگزامپل یو سنټنس ولیکو چې they do not یا don't play cricket they do not play cricket نو کرکټ چې دی دا به راشي دې ځای ته د سبجیکټ ځای ته کرکټ او کرکټ زموږ سره څه دی سینګولر ناون دی نو کرکټ از او دلته کې نیگیټیو سنټنس دی نو از ناٹ او د پلی به ولګي تھرډ فارم پلیډ او دلته کې دی دی نو دا چې کله د آبجیکټ ځای ته ځي د دې نه به دیم جوړ شي او ورسره به بای ولګي نو کرکټ از ناٹ پلیډ بای دیم اوس پې پوه شوې ګلابه دغه شانتې they do not use mobile phone no mobile phone is not used by them she does not take the class is not taken by her my mother does not love me I am not loved by my mother ها اوکے اوس راشه انټراګیټیو سنټنسز لا انټراګیټیو سنټنسز چې دي نو دا هم ایز اټ از دي دغه رولز دي خو صرف او صرف یو دغه دی پکې ډیفرنس دی پکې چې دا انټراګیټیو سنټنسز سٹارټ کیږي د هیلپینګ ورب نه او په لاست کې لګي ساين اف انټروګیشن دا مونږه الریډي په ټنسز کې ویلي دي دلته کې بس صرف او صرف لږ غونډه کې سوچ ورته کوي چې په کوم ځای کې زه ایزو لګوم په کوم ځای کې ام ولګوم او په کوم ځای کې ار ولګوم نور پکې څه ګران نشته ګوره present indefinite tense چې کله مونږه active voice یعنی ټینسونو کې به مونږه سوي چې سنټنس به سٹارټ کیږي د helping verb does او د do نه او په لاس کې به لګي sign of interrogation نو چې کله مونږ د passive voice خبره کوو نو د present indefinite tense passive voice چې کوم دی په هغه کې helping verb کم لګي is am او are نو دا به څه ولګوي دا به start ته راولي بس د پیسې وایس انټراګیټیو سنټنس به دې جوړ شي څه به دې کې ګران دي ګوره ما دلته کې یو سنټنس چې دی هغه لیکلی دی دا انټراګیټیو سنټنس دی ګوره ډز هی ډرینک واټر سنټنس د ډز نه سٹارټ شوی دی د هیلپینګ ورب نه سٹارټ شوی دی په لاس کې سو ساين اف انټروګیشن لګیدلی دی او سنټنس دی د پریزنٹ انډیفینټ ټنس نو موږ ته خو الریډي دا پته ده کنه چې د پریزنٹ انډیفینټ ټنس چې موږ پیسیو وایس جوړو نو هیلپینګ ورب کم دی از ام آر دی نو موږ به د سبجیکټ مطابق څه چلو کو هیلپینګ ورب به ولګو نو رولز په اپلای کې دلته کې هی چې دی هغه سبجیکټ دی او واټر چې دی دا څه دی دا آبجیکټ دی نو موږ به دا آبجیکټ چې دی دا به د سبجیکټ ځای له راولو نو دلته کې به راولو واټر نو واټر زموږ سره سینګولر ناون دی کنه او د سینګولر ناون سره هیلپینګ ورب کم لګي از ور سره لګي نو دا از هیلپینګ ورب چې دی دا به زه د واټر نه مخکې ولګوم نو از واټر او د ورب به کوم یو فارم ولګي تھرډ فارم نو د ډرینک تھرډ فارم څه شو ډرنک نو از واټر ډرنک او دلته کې دی هی نو دا به څه ته چینج شي دا به چینج شي بای هم ته ما می لګولې دی مینه دی هم دی ټیک ده نو هی به څه ته چینج شي هم ته از واټر ډرنک بای هم او په لاس کې ساين اف انټروګیشن چې دی هغه به ولګوئ څه به دی کې ګران دي بل سنټنس هغه کې دی ډز شي لو می ډز شي لو می نو اول خو دې ته وګورئ چې سنټنس چې دی هغه د ډز نه سٹارټ دی موږ ته دا الریډي پته ولګېده چې انټراګیټیو سنټنس دی او د پریزنٹ انډیفینټ ټنس دی او په لاس کې ساين اف انټروګیشن چې دی هغه هم لګېدلی دی اوس وخت کې دی اول د سبجیکټ او د آبجیکټ ځایونه چې دی هغه د یو بل سره بدل کې نو دا د شو سبجیکټ او دا د شو آبجیکټ نو می چې دی هغه د سبجیکټ ځای ته کله راځي نو آی به د نه جوړ شي نو دا څه شو آی او د آی سره به هیلپینګ ورب کوم لګي ایم به لګي خو چونکې زموږ سره دلته کې دا انټراګیټیو سنټنس دی نو د انټراګیټیو سنټنس لپاره ما ایم چې دی د آی نه دې طرف ته مخکې مې ولګاو نو سو ایم آی او د لف به ولګي تھرډ فارم نو لفډ او دلته کې چې دی دا شي دی نو آبجیکټیو کیس ته چې دی دا به هر شي او ورسره به څه ولګي by no by her am I loved by her او په لاس کې sign of interrogation بل سنټنس واکره چې نورم خپوي شي does he eat mangoes دوباره ورته واکه دی لکه does she eat mangoes
نو ګورئ تاسو به څه وکئ، اول به سبجیکټ او آبجیکټ د دې ځایونه به د یو بل سره بدل کړئ. نو مینګوز چې دی هغه به راشي د سبجیکټ ځای له، او تاسو ته په خپله باندې پته ده چې مینګوز پلورل ناون دی، نو د پلورل ناون سره به هیلپینګ ورب آر لګي. خو خبره دا ده چې دلته کې دا انټراګیټیو سنټنس دی، نو په انټراګیټیو سنټنس کې موږ هیلپینګ ورب کوم ځای لګو؟ په سټارټ کې لګو. نو دا آر هیلپینګ ورب چې دی دا به د دې مینګوز نه مخکې ولګي، دې طرف ته به ولګي. نو آر مینګوز او د ورب تھرډ فارم به ولګي، د ایټ تھرډ فارم شو ایټن، او دلته کې دی شي، نو د شي چې آبجیکټیو کیس ته راشي نو دا به هر شي او ورسره به بای ولګي. نو سو آر مینګوز ایټن بای هر، او په لاس کې ساین آف انټاروګیشن. دا ښکلې طریقه ده. بل سنټنس هم لیکمه ډو والا چې تاسو پې صحیح پوه شئ. ټیک ده، زه ولیکمه ډو دے پلی کرکټ. نو تاسو به څه وکئ، د سبجیکټ او د آبجیکټ ځایونه به د یو بل سره بدل کړئ. نو کرکټ چې دی هغه به دلته کې راشي، او کرکټ چې دی هغه څه دی؟ سینګولر ناون دی که نه. نو د سینګولر ناون سره مونږه هیلپینګ ورب لګو از، خو چونکې دلته کې دا انټراګیټیو سنټنس دی، نو په انټراګیټیو سنټنس کې به از مونږه دلته کې په سټارټ کې ولګو، د هیلپینګ ورب نه به سوري د سبجیکټ نه به مخکې ولګو. نو از کرکټ او د پلی به ولګو تھرډ فارم، نو دا به څه شي؟ پلیډ، او دی دی نو هغه به څه شي؟ بای دیم، او په لاس کې به ولګوي ساین آف انټاروګیشن. از کرکټ پلیډ بای دیم. دغه شانتې do you take the class? is the class taken by you? do I use mobile phone? is mobile phone used by me? په دې کې څه ګران دي؟ بس د WH words sentences درته لیکم او د هغې نه بعد بیا ختم. ټیک شو، بیا به پې تاسو پراکټس وکړئ. کې لیکل چې دی هغه به وروستي ولیکئ. بغندیانو اول خبره دا ده چې ځان پوه کړئ په دې باندې. ټیک ده، ځان اول پوه کړئ، بیا په اخوا باندې لیکل چې دي هغه وروستي دي، او ما آلریډي په بک کې یار ایکسپلین کړي دي، لیکلي مې هم دي. ګورئ اول خبره ده چې WH words آلریډي تاسو پیژنئ. تاسو په ټینسز کې WH words چې دي هغه خو انډرسټینډ کړل دي. اول په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې کله مونږه په WH words سنټنسز مونږه کله لیکو، نو WH words د سنټنس بالکل په سټارټ کې لګي. نو کو هغه اکټیو وایس دی او کو هغه پیسیو وایس دی، خو بالکل په سټارټ کې به تاسو لګوئ. ټیک ده، لکه ما سنټنس تاسو ته لیکلی دی چې why does he drink water. د ټولو نه اولنی کار خو دا اوکې چې دا WH word چې دی هغه ډایرکټ ایز اټ از دلته کې په خپل ځای باندې ښکته راکوز کړي. نو څه شو؟ why اوس غوږ کې دی، رولس په دې باندې اپلای کړئ. یو دی سبجیکټ او بل دی آبجیکټ. نو سبجیکټ او آبجیکټ چې دی دا به د یو بل سره ځایونه چې دي هغه بدل کړي. نو دا واټر چې دی هغه به راشي د دې سبجیکټ ځای له، او واټر دی سینګولر ناون. نو د سینګولر ناون سره موږ کوم هیلپینګ ورب لګو؟ از هیلپینګ ورب لګو کنه په پیسیو وایس کې. نو دغه شانتې از هیلپینګ ورب چې دی هغه به د واټر نه دې طرف ته ولګوئ. نو په دې WH words پسې به څه راشي؟ از به پسې راشي، why is او ورسره شو واټر، او د ورب تھرډ فارم ولګوئ. نو سو د ډرینک تھرډ فارم سره ډرنک دی که نه. نو why is water drunk، او دلته کې دا دی هی د سبجیکټ په ځای باندې، نو د دې نه به جوړ شي د آبجیکټ په ځای باندې him، او ورسره به ولګي by، نو دا به څه شي؟ by him. نو why is water drunk by him، او په لاس کې ساین آف انټاروګیشن. نورې ځان ته آسان کړئ، دلته کې ولیکئ when ولیکئ. when does he drink water، نو څه به شي؟ دغه شانتې when is water drunk by him. دغه شانتې بیا څه وکئ؟ where ولیکئ. where does he drink water، نو سو where is water drunk by him. په دې کې is هم ګران نشته، صرف او صرف یو پیره پې ځان پوه کړئ، بس آسان دی. ویری ګډ. اوس داسې کوم چې تاسو په دې باندې پراکټس وکړئ. کو څه کوېسچن یي یا تاسو په څه باندې نه پوهېږئ، زما نه به پای کې کوېسچن وکړئ. ټیک ده، او نن بالکل دا ټینس چې دی هغه زموږ ختم شو. باقي به زه اوس یو ټینس په یو ورځ باندې کوم. نو انشاءالله په 7 days کې به زمونږ ټینسونه ختم شي، او د هغې نه بعد به بیا ماډل وربس دغه شانتې چې کم ټینسونه پیسیو وایس ته چینج کیږي، کم نه چینج کیږي، کم سنټنسز پیسیو وایس ته چینج کیږي نه چینج کیږي، ولې نه چینج کیږي، په دې باندې به انشاءالله په لاست کې بیا خبرې کوو. ټیک ده.